یوه ورځ تاسو مثلا میرمنه ښکته ده، تاسو یې په سر یاست، بله ورځ دې برعکس وشي، بله ورځ یو بله تګلاره، بله ورځ په ولاړه سکس کوی شئ، بله ورځ په ناسته سکس کوی شئ. او په دې برخه کې باید علما ډېر معلومات ورکړي چې په کومو طریقو سکس کول حلال دي یا کوم پوزیشن دی چې کیدای شي حلال اوسي او دا د بدلون یا نوښت ښکارندویي م وکړي. معمولا په دې اړه مثلا زما د عقل په یاد نه دي چې کوم دیني عالم د په دې اړه بحث کړی. په دې حالت کې چې بحث کول په دې اړه پکار دي، نو په جنسي اړیکه کې باید نوښت راشي. په جنسي اړیکه کې که هغه د لباس له اړخه وي، که هغه د خبرو له اړخه وي، که هغه د اتاق له اړخه وي، که هغه د فزیکي لمس کولو له اړخه وي، نو که چېرته تاسو په جنسي اړیکه کې بدلون نه راولئ، ټوله ورځ هماغه یو تخت وي، هماغه یوه توشکه وي، هماغه یو پوزیشن وي او هماغه یو وخت وي او هغه هم په بیړه پرته له هنر، نو جنسي غریزه کمیږي. بله نارینه چې دی ویده دی، ښځه هم ویده ده، شپې 2 بجې نارینه په شاو کې راغی، بس یو پوره راپورته شو، 15 دقیقو کې خپل کار وکړی، تر څو چې میرمنه راویښېږي هغه بیچاره خلاصي. نو جنسي اړیکه کې باید بدلون راولئ. که چیرته اسلامي اړخ ته وګورئ، په قرآن عظیم الشان کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې تاسو خپل میرمنو ته چې د هرې لارې وغواړئ نږدې کیدای شئ. اوس دلته د دې آیت نه مفهوم دا نه دی چې خدای ما قد د لارې، مفهوم دا دی چې تاسو خلاقانه شکل کولی شئ اړیکه ونیسئ.